هغه ځای او هغه ساحه چې موږ پکې ژوند کوو د هغه ځای د شاوخوا پاک ساتل زموږ مسؤلیت دی او موږ خپل چاپیریال باید پاک وساتو او د ککړتیا مخه یې ونیسو. چاپیریال د اوسیدونکو له امله پاک او ښایسته کیږي او هم د همدې اوسیدونکو په واسطه ککړیږي. په لومړي سر کې د یو پاک چاپیریال ارزښت په دې کې دی چې ککړ چاپیریال د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي او که چاپیریال پاک وي د دې ناروغیو مخنیوی کیږي. بل دا چې انسان به په روحي او رواني لحاظ دا نه خوښوي چې په یو داسې چاپیریال کې ناسته ولاړه ولري چې هغه د ککړ وي. یوه لاره دا هم ده چې خپل د اوسېدو چاپیریال پاک وساتو او ښکلا ورکړو، ونې او ښایسته بوټي پکې کینو او خپل چاپیریال ځان ته ښکلی جوړ کړو تر څو له ذهني او رواني ناروغیو څخه وژغورل شو.